د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په همکارۍ لایف موسسې لا 15 اتیا سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. وردګ ولایت هغه سیلاب ځپلې کورنۍ دي چې کومو کورنیو خپل کورونه د لاسه ورکړي دي یا شهیدان لري یا زخمیان لري. د هغې دپاره 15 اتیا کورنۍ موږ فی الحال په نظر کې نیولې وې او د هغې دپاره مو 6 قلمه مواد آماده کړي دي. سیلاب ځپلي وایي اسلامي امارت ورته پر وخت اړینې مرستې رسولي دي، بلخوا دوی د کورونو د رغولو غوښتنه کوي. چې موږ دا کورونه بیرته را جوړ کړو او دغه موږ ته د خوړ غم وخوري چې موږ د مثال سبا بیا سیلاب را باندې راسي اوس دا ورته غونه تلفات د زیاني نه و خو دا ورته بالکل شاید هیڅ څوک هم پاتې نشي. هر څوک کولی شي راتلی شي د ما کور کتی شي غیر د ځان له کالي نور شی ماته نه دي پرېښي مکمله ما کور یې وړه کیدای شي موږ دغه دوی نه هغه غواړو چې وروره په دغو شیانو صحیح ده راضي یو خو موږ ته داسې یو سرپناه یو شی او کمک زه خپله په لاس معیفه یم هېڅ شی مې په توان نه دي چې زه وکړم. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د ورانو شوو کورونو سروې یې پیل کړې ده. هڅه کوي چې د دغه ولایت د وروستیو سیلابونو له امله وران شوي کورونه ورغوي. موږ په مختلفو بخشو کې سروېګانې جریان لري او روانې دي چې په الحال موږ د کورونو د جوړولو یا د ترمیم پروګرام په دایمیرداد او چک ولسوالۍ کې پای ته رسولی. اوس په الحال په جلیس کې کار کوي. اما څومره اندازه کورونه چې د هغوی د توسطه نیول کېږي هغه به یې نیسي نور مختلفو نورو مؤسسو ته وړاندې کوو. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې زرګونه کورونه زیانمن شوي دي.